عزیزانو آثار د قیامت دادی چې څومره پیغمبر بیان کړي چې امام مهدی به پیدا شي، بل به آثار قیامت کې دای چې حیا به د خلکو نه لاړ شي، هر سړی به دومره بے حیا شي چې د خبرې کولو شان به ورسره. فی الحال ګورئ تاسو د خلکو پرده به د ښځو نه اوچته شي، ایمان به د خلکو نه سلب شي، برای نام مسلمانان به ټولي، لیکن کم مقتضیات چې د ایمان دي هغه به دوی کې نه، هغه نه د ایمان مقتضیات څه دي؟ او ایمان وایي څه شي ته؟ ایمان وایي تصدیق او یقین په هغه شي باندې چې کم خدای را لېږلی دی او جناب محمد رسول الله قوم ته پیش کړی دی. تصدیق او یقین په هغه شي، هغه صرف قرآن کریم دی. تصدیق ما جاء به النبی، هغه صرف قرآن کریم دی. عزیزانو ستاسو سوچو، قرآن اصل ایمان دی او اصل اسلام دی. عیسیٰ علیہ السلام تیر شوی د رسول الله نه 5.5-600 سال وړاندې تیر شو، او په انجیل کې هغه ته دا ویلي شوي چې تا نه پس به یو بل پیغمبر هم پیدا کیږي چې هغه به نبی آخر الزمان وي، هغې نه بعد به نبوت ختم. نو عیسیٰ علیہ السلام قوم ته دا ویلي چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي، یاتی من بعدی اسمه احمد، ما نه رستو به چې کوم پیغمبر راځي دا هغه نامه به احمد وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه نامې وي، په اسمانونو کې په احمد نامه باندې وو او په ځمکه باندې په محمد نامه باندې. نو دا پیشنګویي عیسی 600 کاله مخکې قوم ته کړې وه. د دې تصدیق د انجیل نه شوی، اگر چې هغه اصلي انجیل خو انګریزانو ختم کړی. کتاب او انسانان خو پرېږده، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو د مکې نه مدینې منورې ته، او د شپې دوی روان شو، دی او ابوبکر صدیق. لاره کې یو غر دی، پاس په سر کې یو غار دی، غار ثور ورته وایي. په دغه غار ثور کې دوی شپه تېره کړه، ورځې تېره کړه، څه کجورې او ستوان ورسره وو، دا به یې خوړل او وخت به یې تېر. کافر ورپسې ګرځېده د مکې چې پیدا یې کوي چې ختم یې. کونترې ته حکم وشو چې سکنډونو کې د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه. کونترې رالې او د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه چې چاته دا پته ونه لګي چې دې غار کې څوک ننوتي. که څوک رام شي نو وایي به که دې کې ننوتی وی خو دا غار جاله به ورانه وی. الله چې د چا حفاظت کوي نو په څه شي کوي؟ د کونترو په جالو یې کوي. خبره پوهېږئ؟ په جالو یې کوي. او چې الله د چا حفاظت نه کوي، کلاشنکوپ او کلاکوپ او تماچې او ټوپکې ورسره یي او سر وخوري، ایم نشي بچ کولی. که کولی شي او ورسره یي او د ډز نشان، او چې هغه حفاظت کوي نو د کونترو په ډکو باندې حفاظت. د مکې ټول کافر ورپسې ګرځېده او غار کې ناست دی، ورته نه ښکاري ړانده یې کړه. ابوبکر صدیق دا خپل کمیس وشلولو او په دې سوړو کې ټوټې کېښوي چې بار نه مونږ یو سوړه پاتې وه، هغې له د کمیس ټوټه نه وه، نو خپه یې اوږده کړه او دا پونده یې په هغه سوړه کې کېښ. دا اوس داسې ټیم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق په دې پتون سر ایښی دی، اوده دی. اوس دا خوند به تاسو نه یې هغه چې چا سره دې عشق وي او چا سره دې مینه او د هغه سر په خپل پتون کې دی او هغه اوده شي که نه، په دې تاسو اوس پوهېږئ. وایه راستی که دا بوی هم درغلی دی، بوی ما خو تا ته وایي چې دا ځناور نه دي چې ورپسې څه وخت کې هغه خپل دغه روان وي که نه، هغه شپون یا غوبا، نو خو ډېر ګڼ شی، نو چې دی اواز وکړي چې ایش، نو د سر ځناور چې دی په ځای ودرېږي چې مالک راته اواز وکړو چې ودرېږه. داسې ده که نه ده؟ یاره قسم په خدای دی دا خرونه نه دي، خرونه چې دا رواني پې د پاسه سر اچولي یا خاورې یا څه، خو چې خرواله ورته وایي ایش، ټپ ودرېږي خر. کینی تجربه و د پاکستان قوم ته ایش ایش کوه که نه، والله که په خبره پوهي دا لږ ډېر چې ښه دی څه پېښ نه دي. وایي پیشو ترغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یې پېښ. د مږې ته پیشو وښه، پیشو ته مږه وښه، ته بیا د دې وګوره چې دا زبرګه ده وکړه
دا مونږ چې لږ ډېر ښه یو په څه پېښ نه یو په سب په خدای دی چې دې قوم ته زه ګورم به د قرآن هغه آیات را یاد څنګه دی چې دوی نه اوري الا دعاء و ندا نه اوري دوی الا دعاء و ندا یا پہ رسوله دی خبره نه پوي الا دعاء و ندا خالی आवाज ووري چې څه خبره ده نور په 16-15 نه دي چې دا څه وي ماته تاسو خیال را نو دی وخت کې دا خلق صرف आवाज اوري پوهیږي نه چې دا د څه وي عزیزانو اوس په دې خوند خو ابو بکر پوهېدو کنه چې د پیغمبر سر داغه په پتون پرو پونده چې پاسوړه کې کېښو نو دننه نه مار وچی اوس هغه د مار چې چلو ابو بکر صدیق له دومره زور ورکو چې خوځېدو ځکه نه چې د پیغمبر خوب خراب نه او د سترګو نه بې اختیاره اوښې د درد نه راتوی شو د رسول الله په مخ مبارک چې سترګې وغړولې چې ابو بکر ولې جاړې و یا رسول ډېر ساعتو شو چې مار چې چلی خو خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب اوس خو ستا او زما یارانه ده او زه به ستا په پتون سر کېدم یا ته زما په پتون سر کېده او لاګانه ما په موچای وخورم موچای خدای راستي چې سر لدیم خښته ونیسه ته به وایې څه چلو سوچې دی موچای وخوړم بیختي وزه ته اوده پروت یې زه موچای وخوړم داسې به وایي که نه وایي نو خالي په واښو خوراک نیمګړي یې ماما نور خبره کمپلیټ ده خالي واښه په کار دی اوس دار خوند خو یا ابو بکر پیدو یا سردار کونین پیدا چې مار چې چلی دی او رب نو مار چې تاسو یو بل سره چې ملو شي داسې وکړئ که نه تابعدار غلام خدمتګار جی وایي تابعدار یم ډېر تابعدار بلکل زمونږ یو استاد و مونږ به ورپسې روان وو چې مدرسې نه به چوټ ښار خلک بچوله په مخه راغله مولانا صاحب سلام علیکم خادم تابعدار چې مولانا صاحب به تېر شول بیا ستا په ښځه یو څو به ورته وشو ویل دا واوره چې دا په سینه لاس کې دي د ده نه لوی زنطلاک به نو هغه مونږ استاز کابلی او مالجي ولې وی چرب زبانی کرے دے ایمان پکې نسته دا چرب زبانی ده غلا تابعدار تړلې چرګ اوس که ته تړلې چرګ مې لږ بیتي شه که نه زه در باندې سورېږم چې لږ دغه ځای پورې مې یوسه لږ دغه شه ما لږ په شا که داسې دې پورې ولې و زه خریم څه تا چې اوس ووایې چې تړلی چرګ دی نو چرګ یې زه دې حلالوم څنګه چل کې دروغ ولې هغه خبره ولې کوې چې کوم ستا ایمان نه دی بیا تاسو وایي چې دوستان او پلانې یو ورځ ما ته د خپل کلي کې چا وویل چې یاره جي دوستان مې ډېر زیات دي او څوک نو بله ورځ مې ترې بیا تپوس وکړ مال څنګه چل دی ویل ټول مې پرېښوه مال ولې ویل خو راځه او څوک وایي تورې راوغواړه څوک وایي کاوه راوغواړه زمونږ کور کې د روټۍ درک نه لګي دوی له تورې او کاوه راغواړه مال حرامي ما تا ته کال مخکې ویلي چې دوستي څه ته وایي ستا د دې زمانې دوستان دې زمانه کې د دې زمانې دوستان خو داسې شی دی لکه مولانا وی یاران ای زمانہ مثل گل ینارن یاران ای زمانہ مثل گل ینارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندار در باغ آشنائی د دې زمانه یاران دا نارو د ګل په شان چې باغ لورنوځي تک سر ګلونه او چې ټول باغ کې وګرځي تی بوی بدر نشي دا نارو ګل خو بوی نه رنگ ډېر ښایسته بوی دا لوانه غوا دي د دې زمانه یاران دي کې بوی نشته رنگ او ټنګ ډېر ښایسته دی لوانستان یو ځای په هندوستان کې د هغې غواګانې ډېرې ښایسته او پای پکې ګوټم دا زمانه او دوستان دوستۍ کوم ځای دوست داو چې مار چې چلی دی او رب نه وي او سترګې چونکې بې اختیاره شی و پیغمبر امار راوغوښت ویل ولې دې د ابوبکر وچیچلو امار ورته وایي چې یا رسول الله غوسې را باندې مه پوښتنه رانه چې دی مې ولې وچیچلو ویل ولې دې وچیچلو و یا رسول الله 600 کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کولو دې خبرې ته ښه په غور عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې دا وی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینې ته به ځي په لاره کې یو غار راځي هغې کې غار ثور دی په دې کې به 3 شپې تېروي نو د ابوبکر ټولې سوړې بند کړې چې ما تا ته پکې کته
دا یو سوره پاتې وه چې ستا دیدار مې پکې کولو هغې کې د پونده کېښوه نو 600 کاله وشو چې په دې غار کې زه ستا د دیدار په انتظار ناست نو ستا د عشق په دنیا کې داسې لیونی شوم چې په ځان پوه نه یم چې ستا چهره انور را باندې کتل بند کړه او دله مې ټک ورکړی دی څه سزا دی چې خوښه یې ماله سردار کونین صلی الله علیه وفرمایل چې ځه ابوبکر ته ویل دی خوا که خپه خپه یې دی خوا کړه الحمد او قلهو یې پې چوف کړه ابوبکر وایي چې چوف څه والله که دا دردم راته و لکه سړي کې ازغی ننوتي ته خو اوس الحمد او قلهو په موچای چوف کړه درد به نورم زیات دمګري له ورشه که نه چې موچای خوړلی یم ستا دم نن د پیرنګي د یو ستنې برابر نه دی پاتې شوی زیلوکین یو انجکشن دی چې مار خوړلی یو لړم خوړلی یو راشه زیلوکین په مغه ځای کې زه ورته کومه سیکنډ کې به هر څه درد مرد به لاړ شي نن ته ټول قرآن په موچای خوړلي چوپ که نه درد به نور زیات د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې قرآن مغه دی خو خوله د محمد نه ده دی له محمدي خوله پکار دم مغه دی دلته یو زیارت دی په دې اکرپوره کې اخون پنجو صاحب ورته وایي په لاره روانو طالبان ناست دي روټۍ سپوره ده اخون پنجو صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې هلکه ولې خفه یې وایي جي روټۍ شته او ترکاري نشته ترکاري نشته طالبانو کله کله ترکاري نه وي پوښتنه هم کړې ده ژرې جومات کې چې هلکه روټۍ هم بې ترکارۍ نه وي خوړلي کړې ده جومات ته چې راننوځي ځان نه د پړانګ زامن جوړ کړي او چڼیا دا صف دې ولې نه دی غوړولی دا ځای دې ولې نه دی برابر کړی دا اوبه ولې جومات کې نشته دا بجلي ولې دغه ده او چڼیا داسې وایي که نه دا هغه چڼی دی چې سبا مردار پروت دی او ګوته درکې وایي ټول درنه لرې لرې ولاړي دا هغه چڼی چېرې تپوس کړی دی زما د دکان مخې ته ماښام یا غرمې ټایم کې چڼې تېرېږي نو کاسه ورسره یي نو دا د بازار کې د چولو دکانونه نه دي دی وله پکې چولې اچولي نو یو دوه درې ګوټه تې زم وکړمه کاسې نه نور پکې څه نه تاسو خیال ده پوښتنه هم کړې عزیزانو د خدای د کور څوکیدار که ستا د کور او د بنګلې څوکیداري ته څومره دیکبال کې او د خدای د کور څوکیدار چی خادي په نظر کې څه راځي مارته وی خلاص شوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مدینه ته چلاړ حاجیانو صاحبانو که مکې ته تللی په دې بیت الله شریف کې کاونټرې دي شنې ما په مکه کې د مکې د خطیب نه تپوس کړی چې د دې کاونټرو دا رنګ ولې بدل دی ما ته وی چې تعال امشي معي اکلمک فی هذه المسأله دا خبره در سره کوم ما سره لاړ شه بویت ما ته وی چې په غار ثور کې چې کومې کاونټرو جال اچولې وه د پیغمبر د بچاو دپاره دا هغه نسل دی چې را روان دا هغه کاونټرې عزیزانو د پیغمبر سر د ابوبکر په پتون پروت حضرت عمر په مدینه کې ورته ووی چې ابوبکره زما د ټولې زندګۍ نیکیانې چې دي هغه ټولې ته واله خو د غار ثور چې ستا د پتون د پاسه د پیغمبر سر پروت د هغې نیمه ګنټه ماله راکړه ابوبکر ورته ووی چې د پیغمبر د سر نیمه ګنټه تاله درکړو زما دې د خدای په ذات قسمی چې د خدای په ټوله خدایي م ورنکم رحمان بابا دې ته اشاره کړې د ابوبکر د الفاظ دي سو نه وینم ستا سترګې که خدای کاندي سو نه وینم ستا سترګې که خدای کاندي عزرائیل لبه تر هغې ځان ورنکما په رحمان یو ډېر خناک شعر بل دی که یو ځلې مې لاس تا په بوسه بر شي بوسه معنا چا نه خوله اغوستل که یو ځلې مې لاس تا په بوسه بر شي دا نعمت به د جنت په خوان ورنکما د جنت خوندونه ستا د خولې مخکې څه